سلامونه ستړي مشئ د خیبر د 11 اکتوبر تاریخي جرګه د پښتون افغان د لوی وطن په تاریخ کې یو خورا ارزښتناکه جلسه وه او په دې جلسه یا په دې لوی جرګه کې په دې قامي جرګه کې چې 1.5 میلیون پښتون افغانانو په دې کې ګډون کړی وو خورا سترې تاریخي فیصلې وسوې د دې جرګې او د دې فیصلو په حمایت او ملاتړ کې څو ورځې مخکې په امریکا کې میشتو افغانانو په ګڼ شمېر سره د دې د ملاتړ لپاره جرګه وکړه راتلونکو ورځو کې پر دریم د جنوري د 2025 کال د جرمني پی ټي ایم د ننګیالي او مبارزو ملګرو په نوښت د کولن په ښار کې یوه درنده پرتمینه جرګه جوړېدونکې ده د ټولو جرمن میشتو او د شاوخوا نژدې ښارونو او هیوادونو د لراوبر افغانانو څخه هیله ده چې په دې مهمه ارزښتناکه جرګه کې په ګڼ شمېر سره ګډون وکړي. لراوبر یو افغان.